بعضې خلکو د دې څیزونو نه دین زده خو بعضې خلکو پکې خپل ایمانونه وبیلل ځکه په دې کې هر سړی خپلې مخې ته دا کیمره نیولې ده او که په څه پوهېږي که نه پوهېږي خو سوی لګیا دی او دا د قیامت علامه ده د قیامت په علاماتو کې دا و نبي علیه السلام فرمایلي و چې هر بیکاره انسان به هم خبرې کوي او ځان ته به ډېر عقلمند وایي نبي علیه السلام ورته رویبضه وایي رویبضه رویبضه بیکاره خلک او لکع ابن لکع بل حدیث کې راځي پښتو کې چوته موږ بیکار پرزه وایو بیکار پرزه چې هغه څوک په اسم کې نه حسابوي نه د خبرو په چل پوهېږي نه د الله په دین پوهېږي نه د دنیا په امورو کې د دسه عقل صحیح برابري نبی علیہ السلام فرمایي دا بیکاره خلک دا پریوتي خلک به هم د قیامت ته نږدې خبرې کوي چالاکیانې به کوي او هغه حدیث بالکل زموږ مخې ته دی هر سړي نیټ او کیمره مخې ته نیولې لګیا دی څه وایي که سمه وایي که ورانې وایي خو لګیا دی او چې دا څوک یې اوري هغه غریبانانو خو علم نشته چې دا زه تیسا اورم دا سړی صحیح وایي که غلطه وایي